درنو لیدونکو دا ځل موږ د لغمان ولایت مربوط پورې د فراشغان سیمې په لور روان یو. دا ښکلاوې لا تر څو نه دي ختمې شوي، برابلا نور ښکلاګانې. فلحال موږ تاسو په د ګډیالو په سیمه کې یو. تاسو وینئ دلته طبیعت بېسارې ډول ډېر ښکلی ده. سیند او سرشار اوبه دا هغه څه دي چې دې ځای ته ډېره ښکلا ورکړې. تر څنګ یې خلک د اوبو په ارمان دي، بلکې زموږ لغمان الحمدلله د اوبو څخه ډېر مالامال دی. تاسو وینئ چې د غره د ډېرې برې سطحې څخه اوبه راځي او دا غرونه ټول د اوبو څخه برخمن غرونه دي. دلته په بېسارې ډول آبشار ډېر ښکلی ده. دا طبیعي ښکلاوې هغه څه دي چې د دې ځای سیمې ته ډېره ښکلا وربخلې. نن موږ ولیدل چې په لاره کې ډېر زیات سیلانیان لاندې ډېر ښکلی سیند او پاس هم تاسو د منظره وینئ. واقعا چهارمغز زموږ د سترګو ویني. د ګلالۍ ماشوم ده. سلام خوبی؟ خوبی؟ خب صحت داری؟ چی میکنی اینجا؟ چکر میزنی؟ خب چی میکنی اینجا چکر میزنی؟ چکری. خانه‌تان کجاست؟ فراشغان. کجای فراشغان؟ بالا. بالا. چقدر راست از این تا اونجا؟ کدی که آمدی چکر؟ کدی دادو میام. کدی دادو میام؟ کی از دادو میام؟ دادازی؟ آه ستار. خب کدالیت آمدی؟ کی است؟ این بچه کی است؟ این بچه مکانه. بچه مکانه. چکر میزنی؟ خب تو کایزی آمدی چکر؟ بسیار خوب است. خوش باشید چکر بزنید. بسیار هوای خوب است. اینجا بسیار منظره زیبا هم است. خوب چکر براتون میخواهیم چکر بزنید. صحیح است؟ خداوار نکنید. خوب تا درخت هم بالا نشید. وقت خوش داشته باشید. تشکر.
فراجغان سړک ډېر زیات په بېسارې توګه خراب شوی او ویجاړ ده. که څه هم ځایي اوسېدونکي خلک وایي چې په دې باندې د اوسېدونکو د میشتو ځوانانو له لورې په اشر توګه کار شوی ده، خو لا هم سړک په بېمخینې توګه ډېر خراب دی او نوي حکومت څخه د خلکو غوښتنه هم همدا ده چې په دې سړک باندې کار وکړي. که چېرې دا سړک پوخ شي، ترتیب شي، منظم شي، نو فراجغان د مرکز سره ډېره نږدې پرته دره ده، نو لرې نه ده چې ډېری سیلانیان به له دې ښکلې درې څخه لیدنه کوي. دغه سیمې چې تاسو ولیدلې نه یوازې دا چې طبیعي ښکلا، بلکې دلته ډېرې زیاتې وچې او تازه مېوې تر سترګو کېدلې. وچې مېوو کې چارمغز او جلغوزي خو اوس سیزن نه دی، چارمغز په ډېر زیات اندازه پیدا کېږي. دا اوس کومه ونه تاسو دا وینئ مخامخ د توتو ونه ده چې په کافي اندازه لا پاخه هم نه دي، او تر څنګ یې جوار، کدو او همدارنګه انګور، دا نو په هغه څه دي چې په زیاته پیمانه د موندل کېږي. سام فراجغان یو غرنۍ سیمه ده، بلکې بېسارې ډېرې اوبه د دې لامل شوي چې په دغه ولسوالۍ کې مختلف ډول کرنیز توکي تولیدېږي. موږ هم ورو ورو مخ په مرکز کې ورته روانېږو، ځکه چې مازدیګر ختمېدو دی. یقینا چې موږ د دولت شاه څخه وروسته د فراجغان د ډېرو جالبو او ځایونو څخه لیدنه وکړه. تاسو ته به د دې هر یو ویډیو کلیپ